په یوې لیرې او آرامه کلي کې خلک په ساده ژوند بوخت وو، خو دا آرامتیا تل پاتې نه وه. خلکو به د شپې له یوې ویرونکي کیسې خبرې کولې. د کلي آدم خور ویل کېدل چې هر څوک به د شپې وازی ګرځېده، بیرته به نه راستېنه. یو زلمی هلک حامد چې ضرور او پلټونکی و، دا قصه جدي ونه نیویله. هغه وویل دا یوازې د خلکو خبرې دي، زه به حقیقت پیدا کړم. یوه شپه هغه یوازې د کلي له پولې واوښت. باد چلیده، ونې خوځېدې او فضا خاموشه وه. ناڅاپه یو سیوري حرکت وکړ. حامد ودرېد، زړه یې تیز درزېده. هغه غږ واورید لکه څوک چې ورو ورو روان وي. کله چې هغه شاته وکتل، هیڅوک نه وو. و بیا دوه روښانه سترګې په تیاره کې ښکاره شوې. آدم خور حامد وتښتېد، خو سیوري ورپسې و. هغه تر یوې زوړ کور پورې ورسېد او دننه پټ شو. هلته یو زوړ کتاب وموند. په کتاب کې لیکل شوي وو آدم خور یو وخت انسان وو، خو د ظلم او یوازیتوب له امله بدل شو. حامد حیران شو، دا یو شیطان نه بلکې یو دردمند انسان وو. و بیا هغه پریکړه وکړه چې وتښتې نه بلکې مرسته وکړي. کله چې آدم خور بیا راښکاره شو، حامد ونه تښتېد. هغه ور وویل زه پوهېږم ته څوک یې، ته یوازې نه یې. آدم خور ودرېد، سترګې بدلې شوې. د کلونو درد په هغه کې ښکاره شو. حامد ورنږدې شو او د مهرباني لاس یې ورته وغځاوه. ناڅاپه رڼا خپره شوه. آدم خور ور بیرته انسان ته واوښت. هغه ژړل لکه یو ورک شوی روح. کلی نور له ویرې خلاص شو او حامد پوه شو چې کله ناکله تر ټولو لویه ویره یوازې یو دردمند زړه وي. مهرباني کولی شي هر څه بدل کړي.